د نیوز پرې چینل لیدونکو سلام ستړي مشي په موکړه څو لاندو مې خبرونو ته ننګرهار چرواکي وای سپین غر لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وواژل شو. د ننګرهار چرواکي دا کوي چې افغان ځواکونو د سپین غر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال وژلی دی. په خبرپاڼه کې چې نن شنبه د ننګرهار د والي مطبوعاتي دفتر خپاره کړې راغلي چې طالبانو تېره شپه د ننګرهار د اچین ولسوالۍ په مومندرې سیمه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پستو برید وکړ، خو افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د سپین غر ولسوالۍ لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی ولسوال مسافر او دغه څلور ملګري ووژل او 15 نور وسلوال یې ټاپیان کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل خوا چرواکي وایي د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 4 لکه ټنه ډېر توکي صادر شوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي په تېره یوه میاشت کې د اوسپنې پټلۍ له لارې تر 4 لکه ټنه ډېر بېلابېل توکي صادر شوي دي. دغه ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې خیراتان، مزار شریف، تورغونډۍ او باقیانې اوسپنې پټلۍ له لارې هره ورځ په منظم ډول د تجارتي مالونو لیږد روان دی. دغه اداره دا هم وایي چې په وروستۍ میاشت کې 15,188 واګونه چې سوداګریزو مالونو باندې بار وو دغه هیواد ته وارد شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د صادراتو او وارداتو زیاته برخه خوراکي توکي، نفت او ساختماني مواد جوړوي. افغانستان په دې وروستیو کې له منځنۍ اسیا سره سوداګریزه راکړه ورکړه ډیره کړې او افغان توکي ډیر ازبکستان، روسیې او قزاقستان ته استول کیږي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.